سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ګلبدین حکمتیار پاکستان ته په یوه لیک کې خپله ګیله لیږلې ده او هم یې ورته ویلي دي چې افغانستان کې وسله والې ډلې طالبانو نه بلکې هند روزلي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پاکستان پارلیمان ته په یوه پرانیستي لیک کې لا هغوی ګیله کړې چې ولې د دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د یوې بلې پېښېدونکي یا احتمالي جګړې پر وړاندې غلې پاتې دي. په دغه مخیزه لیک کې ګلبدین حکمتیار لیکلي افغان طالبان په افغانستان کې د پاکستان هیڅ مخالفه ډله نه ده روزلې بلکې دا کار هندوستان د امریکا په اشاره او ملاتړ کړی دی. نوموړي لیکلي دغه احتمالي جګړه د هندوستان په غوښتنه د طالبانو او پاکستان ترمنځ رامنځته کیږي. پاکستان ولې د بالوس وسلوالو او ټي ټي پي غچ له افغانانو اخلي؟ د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال امریکا هندوستان ته اجازه ورکړې وه چې د پاکستان خلاف ډلې وروزي. ګلبدین حکمتیار له پاکستان څخه ګیله کړې ده چې د افغان جهاد له وجې د اسلامي هیواد په توګه د اټوم بم خاوند شو او که د افغان مجاهدینو قرباني نه وای نن به پاکستان هم د مسکو تر پښو لاندې وای خو پاکستان د ټول احسان هیروي. همدا تاسو به ویل چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان نن مو ولې هغه ورځې او شعارونه له یاده ایستلي دي. ګلبدین حکمتیار پاکستانی دیکتاتور ضیاء الحق ته د مرحوم خطاب کړی او زیاته کړې دا هغه به ویل افغانان د خپل وطن د ازادۍ جګړه کوي او حق لري چې پاکستان کې پاتې شي خو نن یې ولې کورونه ویجاړیږي او په زور شړل کیږي. ګلبدین حکمتیار د پاکستان لخوا افغانانو ته د نمک حرام لفظ په کارولو هم ګیله کړې ده او زیاته کړې ده چې موږ د پاکستان دغه احسان چې د افغان جهاد ملاتړ یې وکړ او افغانانو ته ځای ورکړ منو خو که د هم د افغانانو قرباني نه وای نو له افغانستان وروسته به خدای خبر پاکستان له کوم برخلیک سره مخامخ شوی وای. نوموړي پر پاکستان انتقاد کړی دی چې پر افغانستان د امریکا یرغل پر مهال یې د ځمکې او هوا له لارې ورسره همکاري وکړه او په دې هېواد د افغان کډوالو د هجوم ور وړلو او د پاکستان د ننني وضعیت لامل همدغه همکاري ښیي خو نن هغه ټوله قرباني له یاده وباسي او افغانان په زور له دې هېواد څخه باسي.